بلوچستان ایالت کې ټولو د پی او آر کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دا یوه خبرتیا ورکومه کوم چې موږ د بلوچستان په هایکورټ کې کیس د پی او آر کارت او ای سی سی کارت د پاره اچولی و. د ای سی سی تر اوسه پورې ریزلټ نه دی راغلی، خو هغه د ای سی سی نیول و ګرفتاریانې شروع دي. خو د پی او آر کارت اکثر افغان کډوال ټلیفونه راکوي چې موږ یا نیول سوي یو یا مقصد موږ کارډونه نه منل کېږي یا زموږ حالت معلوم دی یا نه دی معلوم. نو دا اوس مې ویډیو په دغه هدف باندې وکړله چې پرون موږ هایکورټ ته ورغلي وو. په هایکورټ کې زموږ په حق کې کوم د هایکورټ جج چې وو اعجاز سواتي صاحب فیصله وکړله چې کوم د سفران د وزارت د خوا څخه یا د پاکستان د وفاقي حکومت د خوا څخه موږ ته د 2025 د جون تر 30 پورې نیټې پورې وخت زموږ د کاډو اعتبار ورکړل شوی و. نو په هغه حق کې دغه فیصله وشوه چې مخکې په اسلام آباد کې هم شوې وه، اوس د بلوچستان دپاره هم وشوه چې د 10 جون 2025 پورې هیڅوک بغیر د کومه جرمه افغان کډوال نه نیولی شي او نه یې ځورولی شي. دغه لیټر زه لاندې ایږدم په کمنټ کې. دغه لیټر تاسې اخیستی شئ که چیرې فرضاً تاسې پولیس یا لیویز یا نور کوم انتظامیه ده هغه نیسي، تاسې د هایکورټ فیصله ورښولی شئ. انشاءالله هایکورټ د خوا څخه به متعلقه کومې ادارې چې دي هغو ته به هم دا لیټر ایشو شوی وي یا به ورسېدلی وي، تاسې ورښولی شئ. نور تاسې د پی او آر کارت درلودونکي تر 2025 د جون تر 30 نیټې پورې د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې پر اساس چې په 2024 کې کړې وه او دارنګه د بلوچستان د هایکورټ او د اسلام آباد د هایکورټ د فیصلو په رڼا کې تاسې ته انشاءالله هیڅ مشکل نه شي پیښېدلی. دغه فیصله ده، تاسې کاپیانې وباسئ او خپل له ځانه سره یې وساتئ. که فرضاً تاسې انتظامیه دروي هغه ته تاسې دغه فیصله ښوولی شئ. مننه.